السلام علیکم. زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې راغلی موږ مسلم آباد ته. مسلم آباد 400 سره دا د دې یو وی سی ده. د دې چې کوم مسایل دي، کوم د دې محرومیان دي، دا غي باره کې زموږ چې کوم نن ملمه دی د دې پروګرام، دا غي د سیاسي شخصیت، دا غي د کاویشونو او دا غي د سیاسي بیک ګراوند باره کې مکمل معلومات درکولو لپاره زموږ ګران قدر ملمه یو ینګ هلک چې کم ټیم د لوبو ټیم و، کم ټیم په گیمز کې د دې تصویران پکارو، په هغه ټیم چې د په سیاست کې یو خپل نوم وګټلو او خپل یو نوم پیدا کړو په خپل علاقه کې. نو راځي چې هغې سره ملاقات وکړو. سهیل خان صاحب عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق دی، راځي چې هغې سره ملاقات وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ناصر جمال وی تاسو ښه؟ شکر الحمدلله. زه ستاسو د چینل او ستاسو ډیره شکریا ادا کوم تاسو راغلی او زموږ د ویلیج کونسل دا مسایل زموږ نه واورئ او دا بالا ایوانونو ته ورسوئ. نو زه ستاسو ډیر مشکور یم، بلکې زه د خپل ویلیج کونسل د عوامو سایډ نه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ مسایل اورېدو له راغلی جي. ډیره مننه، ډیره شکریه جی. سهیل خان صاحب دا راته ووایي چې یاره ستاسو سیاسي بیک ګراوند څه دی جی؟ سیاسي بیک ګراوند خو زه به ده ووایم چې کله د سټوډنټ لایف و نو د پښتون سټوډنټ فیډریشن کې مونږ وخت تیر کړی و، چونکې زمونږ کورنۍ داسې کورنۍ وه چې هغه پلار نیکه نه سیاسي کورنۍ وه، عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق و د نیکه د وختو نه. نو هماغه شانتې وه. زما پلار خو چونکې سرکاري افسر و، خو مونږ ته هغه تربیت داسې په سیاسي کورنۍ کې شوی و چې زمونږ هغه سوچ او هغه ټول سیاسي جوړ شوی و. نو زما هم دغه سوچ و. مونږ کالج کې په پی ایس ایف کې وخت تیر کوو چې د کالج نه راووتو نو بیا زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم د ځوانانو تنظیم و، نیشنل یوت ارګنایزیشن، نو زه نیشنل یوت ارګنایزیشن کې ما حصه واخیستله او بلکې د هغې په فاونډرز کې هم راځو، ځکه چې هغه کله نیشنل یوت ارګنایزیشن جوړ شو د ځوانانو تنظیم، نو په ډومبنو ورځو کې پکې مونږ وو. نو الحمدلله زه پکې د مشرانو هغه اعتماد و د پارټۍ د مشرانو، نو زه پکې د صوبایي جاینټ سیکرټري هغه پورې رسېدلی وم. دومره اعتماد په ما باندې مشرانو کړی، زه د هغې هم ډېر زیات مشکور یم چې یاره ما باندې خپلې پارټۍ دومره لوی اعتماد کړی چې ما ته یې دومره لویه ذمهواري را په سر کړې وه. بیا د هغې نه پس چې زموږ د نیشنل یوت ارګنایزیشن هغه سیسټم ختم شو، نو زه بیا د خپلې پارټۍ د ضلعې یوت افیر سیکرټري منتخب کړی شوم او هغې سره سره بس هغه خپل سیاسي جدوجهد هم جاري و. نو ړومبني هغه باندې چې دی نو زه چې کوم بلدیاتي الیکشن کېده 2015 کې، نو 2015 کې ما بلدیاتو د الیکشن کې حصه واخیسته او زه به ده ووایم چې یاره زه خو کوم عمره ډېر ومه، خو د حلقې هغه زه به خلکو هغه مینه ووایم چې یاره د حلقې خلکو ما سره کومه مینه وکړه او کومه پښتو یې وکړله او زه یې دغه ځای ته ورسوم چې زه یې هغه ړومبني ځل باندې ناظم جوړ کړم. نو زما هغه حوصلې هغې سره نورې موچتې شوې او زما هغه چې کوم سیاسي منډه تړله وه او کوم هغه خلکو دپاره د خدمت هغه سوچ و، نو هغه سیوا ځکه شو چې ما له خلکو په ړومبي ځل باندې هغه نه مینه راکړله. ما چې یاره دا خو د خلکو ما له دومره مینه راکړې زه به خامخا د خدمت کوم. نو شکر الحمدلله مونږ په خپل ټینیور کې چې کوم دی 2019 پورې زمونږ هغه یو ړومبنی ټینیور و، نو هغې کې مونږ دومره د خپل حلقې د عوامو خدمت وکړو چې نن تاسو سره بیا هم ایز ا چیرمین ناست یم. دوباره زمونږ په مارچ کې الیکشن شوی دی او زه دوباره بیا راغلی یم تاسو سره ناست یم. نو دا هغه حلقې هغه کوم زمونږ هغه عوامو سره هغه تړون او هغه مینه وه، هغه رابطه وه، نو هغه مونږ ماته نه کړه، هغه مونږ هماغه شانتې تسلسل مونږ جاري وساتو. بالکل. نو شکر الحمدلله په دویم ځل باندې ما باندې حلقې عوامو اعتماد وکړو او زما نه به ډېر ښه خلک ولاړو په الیکشن کې، خو زه د الله ډېر شکر ګزار یم. داسې خلک ما سره په الیکشن کې مقابله کې ولاړو، موجوده پارټي وه، پی ټي آی وه، د هغې خلک ولاړو، د نورو پارټو خلک ولاړو، خو زه د الله ډېر زیات شکر گزار یم ځکه چې ما به دا سوال کو یاره ما به چې هغې سره خو منسټرۍ دي، هغې سره ایم پی اګان دي، هغې سره ایم این اګان دي،
ما سره خو سم نشته خو ما سره د حلقې د عوامو غمینه وه ډېره او د الله پاک نه مې دا امید و ځکه چې ما الله پاک ته سوال کو چې هغې سره خو دغه ټول هر څه دي وسایل هم شته هر څه شته ما سره خو سم نشته خو صرف الله پاک را سره نو بس د هغې هغه مدد و د حلقې د عوامو غمینه وه چې نن دلته بیا دوباره رالو کېناستو دا مې هغه هم دی دا مې بیا هم واده ده چې زه به انشاءالله دومره خدمت د دې خپل ویلیج کونسل د خلکو کوم دا څومره چې دوی ما سره مینه کړې ده زه یم چې دې نه زه زیات خدمت وکړم لکه هغه جذبې یې ماله ډېرې اوچتې کړې دي نو زه به د دې خپلې حلقې دغه مینه یې روم نه انشاءالله ډېره ښکلې خبره ده سهیل خان صاحب دا پکار هم وي واقعي چې دا یو ځل انتخاب وشي که نه د دې یو خپل کریډیبلیټي وي د هغه انسان یو دغه وي او چې دا دوباره وشي نو دې کې د اعتماد هغه مهر پې ولګي چې یاره دا واقعي زموږ په دې باندې دومره اعتماد دی دومره اعتبار دی چې دغه سهیل خان صاحب تاسو دویم ځل د خیر ناظم جوړ شئ څه فرق ګوري په مخکینی ناظمۍ کې په دې ټایم کې دې چیرمنۍ کې او په هغې کې فرق څه و یاره فرق خو دا و چې دې ټایم کې څومره اختیارات دي په هغه ټایم دومره فرق خو ډېر دی جی اصل کې جی هغه نظام دومره ښه نه و خو ښه و بیا دومره خو ځکه چې یاره موږ ته کم سے کم هغه د حلقې عوامو هغه موږ اعتماد کړی نو موږ ته هغه فنډونه خو میلاوېدل موږ هغه آواز خپل هغه ایوانونو ته به ورسوو ځکه چې موږ تېر ځل چې کله بلدیاتي الیکشن شو نو دغه شانتې زموږ اختیارات د ړومبو روزو کې نه و موږ ته یې نه و راکړی نو خو بیا هغه موږ احتجاجونه او هغه وکړل نو هغه اختیارات موږ ته بیا ډېر په هغه باندې میلو شو او موږ هغه شانتې هغه چې دی نو یو قسم طریقې سره موږ خدمت ښه په نره باندې وکړه ځکه چې فنډونه میلاوېدل او سیسټم روان و نو زه یم هغه خو ښه خو اوس خو دا اوس چې کوم الیکشن شوی دی نو د دې الیکشن خو موږ په مارچ کې زموږ الیکشن شوی دی تقریبا دا اته نهه میاشتې پوره شوې خو تر نن ورځې پورې موږ ته څه داسې نه ښکاري نه خو موږ ته فنډ میلاو شوی دی چې یاره د دې حلقې عوامو باندې موږ څه فنډ ولګو ځکه چې دوی خو همدغه سترګې وي که نه د حلقې د عوامو چې یاره ماله ووټ راکړي نو هغه یو ورځ د دوی منډی خو هغه 4 کاله چې دی نو هغه خو به زه خامخا که زه شپی که ورځي خو زه به منډه وخم او دغه به کوم نو خامخا چې فنډونه وي نو زه به د هغې کارونه ډېر په اسانتیا سره وکړی شم که نه جي نو د تقریبا مارچ کې الیکشن شوی دی دا تقریبا اته نهه میاشتې پوره شوې خو نه څه اختیارات شته نه څه فنډ شته دی هېڅ داسې څه هغه نشته دی بلکې هغه عمران خان صاحب هغه کو جي چې زه به د اختیارات نچلې سطح ته بوزم او چې منتقل کوم به خو هغه اوسه پورې د هغې هم څه پته ونه لګېده ځکه چې د هغې ګورنمنټ دلته په صوبه کې منسټران د هغې دي خو ما ته نه ښکاري ځکه چې تر نن ورځې پورې خو لا نه دي شوي دا کال پوره کېدو واله دی چې نن ورځې پورې اختیار میلو نه شو فنډونه میلو نه شو نو زه نه ګورم چې یاره هغې به لکه هغه ډېر مخلصه نه دي جي د نظام سره مخلصه نه دي نو دا خو هر ځای کې چې تاسو وګورئ خو د بلدیاتو نظام چې مضبوط جي نو هغه ملک او هغه قوم به ترقي کوي ځکه چې دا خو لاندې لیول ته لاړ شي اوس زما د حلقې خلک یې جي نو هغې ایم پی ای او ایم این ای ته نشي رسېدی دونه په اسانه باندې خو ما ته را رسېدی شي جي ځکه سهار هم د کور هم روزم نو یا خو به زما ملګري وي یا به مې پیژنګلي وي یا به مې ګاونډي وي ما له به وټ راکړي نو هغه ما د ګریوان هم رانیوی شي ما ته وي چې یاره شا به زما کار چې هر څه کار وي نو هغه که ما رخیو که بدي زه به خامخا کوم جي نو دا اختیارات که موږ ته داسې میلو شي لاندې نو موږ به ډېر په اسانه طریقې سره د خلکو خدمت وکړو جي د خلکو مسایل به حل کړو حقیقت خبره ده دا به کوڅه په کوڅه دا چې کوم خدمات دي دا به تقسیم شي بالکل جي بالکل دا همداسې ستاسو سهیل خان صاحب په حلقه کې چې دی د روډ صورتحال څه دي یاره جي زمونږ حلقه کې خو روډونه چې زه تاسو ته ووایم او کوم زمونږ د لارې کوڅې دي نو په تېر ټنیور کې مونږ تقریبا ډېر کارونه کړي وو داسې چې زمونږ چونکې زمونږ خو به فنډ دومره نه و نو مونږ هغه ډېر غټ هغه روډونه او دغه نه شو جوړولی خو مونږ به دا چې کومې د ګلۍ وې نو دا به مونږ جوړولی او هغه به م کول جي نالۍ شو دا ګلۍ شوې دا پولونه شو دا به مونږ جوړول نو هغه تر حده پورې خو پکې مونږ کارونه ډېر کړي مو خو بیا د هغې نه پس زمونږ دا سیسټم چې ختم شو نو دا 2 کاله زمونږ دا ویلیج کونسل چې و دا همداسې پروت و جي بیا پکې د بلدیاتي الیکشن دا اعلان چې وشو نو
داسې وه چې بیا خامخا حکومتي پارټي وي د هغې امیدوار چې ولاړ نو زور لګوي چې یاره زه د اوس د خلکو له کارونه وکړم او هغه شانتي طریقې سره زه دا ووټ کیش کړم د خلکو دا هغه وکړم جي. نو زمونږ په دې حلقه کې زمونږ ویلیج کونسل کې چونکې زمونږ د دې حلقې منسټر دی لا منسټر دی فضل شکور خان نو د هغه پی ایم دلته الیکشن ته ولاړو جي د زمونږ په دې ویلیج کونسل باندې. نو هغې کې هغه خلاف ورزي شانې کړې وه د دغه الیکشن کمیشن چې کوم هغه ضابط اخلاق و هغې کې دوی کړي و داسې چې یاره د الیکشن کوم ماحول جوړ شو نو په هغې لس 15 ورځې کې دوی داسې یو څو کوڅو کې ټرانسفارمر او داسې یو 2-3 کوڅې چې کوم دي نو هغې فرش بندۍ پکې شروع کړلې او هغه عوامو یې سترګې تورې کړې ځکه چې اوس خو موږ نه وینو الیکشن اوس شوی دی نو اوس موږ په دې حلقه کې نه هغه منسټر وینو نه پکې د هغه منسټر خلک وینو نه پکې د پی ټی آی د ګورنمنټ داسې څوک داسې سرکرده سړی وینو چې یاره هغه په دې زموږ ویلیج کونسل کې ما خو به وایي چې یاره د الیکشن داسې خیر د لږ شان ډیلی کوي نو زه دا کارونه خو به راته د حلقه کې وشي خو هغه شانتي ونه شوه لکه بس صرف هغه یو څو ورځې یې داسې خلکو له سترګې تورې کړې او بیا زموږ د دې حلقې اړو چا څه تپوس ونه کړه. نو اوس هم موږ په دې تمه یو چې یاره موږ ته فنډونه زر میلو شي او د اختیارات میلو شي نو زه د دې حلقې د خلکو دا مسایل چې دا به موږ حل ډېره ښه خبره. زه زموږ اصل کې زموږ د مین د مردان روډ چې دی که نه جي د دې مردان روډ یو سایډ او بل سایډ ته غټ ډرینونه دي زموږ چې د دې ویلیج کونسل څومره آبادي ده دا ټول آبادي د دې د ډرینیج سیسټم چې دا پرې 2 ډرینونو باندې دی جي مردان روډ په دې 2 ډرینونو باندې دی نو زموږ د ډرین سیسټم چې دی دا ډېر زیات خراب دی هغه فنډ ډېر زیات غواړي چونکې زمونږ د دې ویلیج کونسل خلک موجوده زمونږ منسټر د پی ټی آی دی خو زمونږ د دې ویلیج کونسل خلک هغه منسټر صاحب هم ډېر تللی دي ایم این ای صاحب اوسه پورې د پی ټی آی ایم این ای نو هغه هم ډېر تللی دي خو زمونږ اوسه پورې جي د مردان روډ د ډرین مسله نه ده حل شوې نو چې د یو ډرین مسله نه حل کېږي نو هغه به نور به د هغې ځای به څه حالات وي نو دا زمونږ ډېره غټه مسله ده او موږ وایو دا که یاره زمونږ ته فنډ راغې او موږ ته دغه شو زمونږ به ډومنې هغه دی چې موږ به د مردان روډ دا ډرینونه سمو دی کېږي دا د ډرین دا سیسټم به دا موږ که جوړولی نه شو خو دومره به وکړو چې یاره دا به هغه یو صفایي به شروع شي هغه به وشي او موږ به هغه خپله طریقه باندې دا روان کړو دا ډېره غټه مسله ده او دې باندې زمونږ هغه دی چې موږ به انشاءالله دلته د ډرین سیسټم سمو موږ وایو چې دا ډېر غټ هغه دی چې دا اصل کې پکار دی چې د دې دوباره چې دی نو د دې مکمل طریقې سره چې دی د دې وشي جي نو دا به دی چې یاره زمونږ د دې علاقې دغه مسله به حل شي غټه مسله چې دغه ده زمونږ ټیک شو جي دا راته وایي دلته د ګیس څه صورتحال دی جي سویل صاحب ګیس خو به زه ووایم چې یاره ګیس خو تقریبا دا 1.5 کال پوره کېږي چې یاره ګیس خو موږ ونه لیده ځکه په ټوله ورځ کې جي تقریبا 2 غنټې یا 3 غنټو له ګیس راځي هغه هم ډېر زیات لو پریشر وي جي ټیک جي احتجاجونه هم پې وشو جي ځای په ځای روډونه هم بند کړی شو دفترو کې مذاکرات هم وشو مونږ ایم این ایګانو پسې هم خلک لاړل ایم پی ایګانو پسې هم لاړل منسټر صاحب پسې هم لاړل او دا ورته وویلی شو چې یاره زمونږ د ګیس دا مسله ده کم سے کم د عوامو د خاطره یاره زه تاسو ته ووایم چې سکول ته ماشومان د سهارې ځي هغه بې ناشتې ځي جي مطلب چې روټۍ خو په ټایم باندې نه شوی که نه جي نو زمونږ هغه ماشومان چې دي هغوی هم همداسې سکولونو ته ځي ښه چې بیا د غرمې واپس راځي نو بیا هم هغه شان هغه چای روټۍ هغه روټۍ په ټایم نه پخ شوی که نه جي نو هغه ماشومان اوږې ځي او جي اوږې راځي او بیا هم دغه شانتې هغوی نو موږ به دغه سوچ وکړو چې زمونږ هغه د ماشومانو هغه مستقبل هغه خرابېږي لکه هغه شانتې خو بیا نه کېږي جي په سکول کې چې دغه شان اوږې ناست وي هغوی نو زمونږ د ګیس ډېره لویه مسله ده جي دغه شان د بجلۍ هم ډېره لویه مسله ده جي د بجلۍ لوډ شیډینګ هم ښه کافي سیوا دی جي تقریبا څه دغه 8-9 غنټې لوډ شیډینګ دی نو دا خو دا ډېر زیاتې دی جي ډېر زیاتې دا دی بلکې زمونږ دا خو سیټي ده زمونږ د ایریا چې ده نو په دې کې چې 8-9 غنټې لوډ شیډینګ نو دا ډېر زیات ظاهره خبره دلته کافي مارکیټونه هم دي هم دي او د هغې کاروبار به هم چې دی د هغې په روزګار باندې ډېر اثر پروت دی چې دکانداران وروڼه زمونږ شو درزیان شو دغه شان مصریان شو هغه شو
نو هغې خو ټول همدغه په د بجلی باندې دغه سیسټم ټول روان دی، درزیان ټول همدغه شانتې ناست دي هغې. نو دا ټول روزګارونه جي خراب شوي دي. صحیح خبره. یوازې دا نه خو به ټول روزګارونه خراب دي جي. د بازار چې کوم سیسټم دی هغه هم ټول دغه شانتې همدې بجلی او ګیس ته وجې جي. صحیح ده جی. دا راته ووایه سهیل خان صاحب چې ستاسو دلته د ایجوکیشن څه صورتحال دی د سکولونو د جینکو د هلکانو؟ د سکولونو خو دا ده چې زمونږ یو خو د مردان روډ چې دی باندې خو پرایویټ سکولونه کافي تعداد سره دي، خو زمونږ چې کوم سرکاري سکولونه دي نو زما ویلیج کونسل کې جي تاسو ته دا ووایم نو زما په ویلیج کونسل کې جي سرکاري سکول نشته. ښه جي. او جي دا زمونږ دلته د زما ویلیج کونسل په ایریا کې یو 2-3 سکولونه راځي سرکاري، خو هغه زما د ویلیج کونسل نه دي جي، هغه د اخوا ما سره خوا کې چې کوم ویلیج کونسل دی د هغې دي، خو په ایریا کې زما په ویلیج کونسل کې دي. نور زما د ویلیج کونسل سکولونه دلته نه د جینکو د ماشومانو میډل سکول شته دی، نه پرایمري سکول شته دی، نه د های سکول شته دی. دا جي دلته زما په ویلیج کونسل کې نشته. دا ډېره غټې مسلې دي جي، او حالانکې ډېره غټه ویلیج کونسل ډېر لوی ویلیج کونسل دی جي، ډېره لوی آبادي ده. نو د هلکانو خو بیا مو وایي چې هغې خو لرې هم تللی شي جي، سکولونو ته تللی شي، خو د جینکو دا خو دی نو دا دلته زمونږ په ویلیج کونسل کې جي د جینکو یو سکول هم جي نشته دی، پرایمري نشته، میډل نشته، های نشته. نو دا ډېره لویه مسله ده جي، د جینکو ته ډېره لویه مسله چې یاره هغې سکولونه دومره لري چې هغې ځینو اس پته نه لګي نن سبا د حالات داسې خراب دي او هغه دي. نو دا زمونږ د ویلیج کونسل حالات دي. زه به تاسو ته څه ووایم جي، تقریبا د یو دا تقریبا د 9 کاله جي پوره شو جي زمونږ د دې اوسني ګورنمنټ د پی ټي آی جي هغې ته جي درخواستونه وشو، هغه وشو چې یاره تاسو دلته څه حالات دي سکولونو د ماشومانو هغه هېڅ داسې عمل درآمد نه لري جي. سرکاري وړه تاسو ته راځي؟ سرکاري وړه خو به زه ده ووایم جي، سرکاري وړه خو موږ دلته ډي سي صاحب سره ناسته کړې وه، چونکې زمونږ هغه چې نو زیاتر هم بس ډي سی او اے سی او دې خلکو سره کینو چې څه مسله یې هغې نو هغې سره کینو، بلکې زمونږ د حلقې د عوام چې دي دلته ډېر زیات غریب خلک شته دي جي، ډېر زیات شته دي. او نن سبا که هغه کوم ګزاره حال خلک هم چې پوشه خلک هم غریب نشي کېدی جي، په سره پاسه په 2000 روپۍ باندې به جي تروړه وړه څنګه اخلو جي، دا به څوک اخلي، کوم ځای نه به یې پوره کوي. نو دلته چې د سرکاري وړو کوم حالات دي جي، نو سرکاري وړه دلته موږ ډي سی صاحب سره چې کوم ناستو نو هغه موږ ته وایي چې یاره دا خو یې ایم پی ایګانو ته حواله کړي دي، موږ ته د صوبایي ګورنمنټ نه دا لیټر شوی دی چې یاره دا به ایم پی ایګانو ته ورکوي. نو ایم پی ایګانو بیا بس څه کړي دي، د ایم پی ایګانو له خو جي د غریب عوامو ووټ ورکړی دی. تر نن ورځې پورې هغې سره دا غم نشته چې یاره دې له به موږ بیا هم دې کوڅو ته ورځو، دې له به موږ بیا هم د دروازو ته ورځو، دوی نه به ووټ غواړو. نو هغې ایم پی ایګانو ته دا وړه حواله کړي دي، او ایم پی ایګانو خپل کسان دي جي، هغې ورته وایي یاره د فلانکي میل نه جي تاسو 300 تروړې وړه واخلئ او دا یو ځای فلانکي علاقې ته یوسئ جي. هغې فلانکي علاقې ته جي اوس زما ویلیج کونسل دی او زما کلی دی قاید آباد دی، ګل بهار دی، سټیشن دی، دا مسلم آباد دی، اسلام آباد کورونه دي. دې ته چې هغه وړه راځي جي نو 300 بورې وړه چې ولې دلته نه ګاډي کې ورکړي وي نو هغې په لاره باندې جي خپلو خپلوانو له هغه کوم یار دوست زما د حلقې نه بهر وي، خو هغه وړه زما د حلقې وي، او چې کوم د اوسني د ایم پی ایس د خلک دي د ایم پی ایګانو نو هغې په لاره باندې هغه وړه هغه ګاډي چې دي نو هغه تقریبا نیمې ته 80 بورو ته را رسېدلي جي. نو زما د ویلیج کونسل کار په 80 بورو خو نه کېږي جي، زما د ویلیج کونسل خو کافي آبادي ده، نو په 80 بورو باندې زمونږ هغه مسله خو نه حل کېږي جي، په هغې باندې بیا هغه جګړې وي جي، نو هغه جګړې هغه شرمول وي او هغې نو هغې باندې دومره حده پورې هغه عوام پکې لکه پیسې هم جي د جیبه ورکوي، خو دا ده چې لږ په ښه ریټ ورته میلاویږي. نو غریب سړی خو کوشش کوي چې ما ته لږ ښه ریټ باندې میلاویږي نو زه به هغه ما ته به لږه فایده وي. نو هغې باندې دومره جګړې او دومره هغه وشي چې هغه غریب سړی جي هغه هلته هم شرمېږي پې، صحیح خبره. او نو دا د هغې بې عزتي شان هم ده جي. لکه زه خو دا ستاسو په وساطت سره به زه دا مطالبه هم ترېنه وکړم، بیا خیر دی موږ به د خپل د حلقې د عوامو دپاره به موږ سوال هم وکړو جي چې یاره دې ته کم سے کم دا وړه چې دي نو دا خو ورته یاره ښه برابر رالېږئ جي، دا
چې مونږ ته تاسو نه راکوي. سهیل خان صاحب تاسو په خیال د کوټه سیستم خنو چې هر حلقې خپل ویسي یو کوټه وي یو دکاندار سریخي وي اول تاغي څه پتی چې یاره فلانکې کس راغلی او هغه کورته وړي دا ټیک موجي د دکاندارانو اوس زما ویلیج کونسل دی نو زما په ویلیج کونسل کې دکاندارانو رجسټریشن وکړي کنه بهشکه چې د پی ټی آی یو دکاندار وي د پی ټی آی سره د تعلق وي د موجوده پارټي سره د تعلق وي د ایم پی اس اړي دی ویجی خو هغه دکاندار رجسټریشن دیو کې نو هغه دکاندار نه خو په کلی کې بیا سړی ته پوس کولی شي کنه چې یاره تعالی زما د وړ راغلی دی او تا نه ځاخله مغر کم سے کم دا خو بنی کنه جی یو گاډي راولي او زیتن او هغه په سیاسي بنیاد باندې جی ورکي او غکي نو هغه د خلکو بي عزت هم پکې کیږي او زویم ډېر مشکلات دي چې دا وړو او دا وړو داسې شی دی دا خو خامخا یو سړی به بنیادی ضرورت ډېر بنیادی ضرورت دی نو زویم زه په دغه د پاره جی د خپل حلقې د پاره غي ته بسواله مو کم جی چې یاره دا وړو کم سے کم جی دا زموږ د حلقې د عوامو دا حق ته مونږ ترې بهشک نه راکې دا نو مونږ دا وایو چې یاره زموږ په لاس دی خلکو لور کې همدغه خلکو په لاس خود لږ چک اینډ بیلنس زه مخکې روزو کې جی ګیر شوی دی جی د دې زمونږ چې کوم هغه دی د دې حلقې مشر دی نماینده دی د منسټر صاحب دی نو په میډیا باندې موږ داسې وکتل چې هغې ورکړو چې یاره دا د هغې یو سړی ګیر شوی دی او هغه سره دغه شانتې د وړو بوجۍ دی هغه دی بیا اے سی صاحب خدای دې ورسره خو کې چې دغه افسران هم چې یاره دومره لا خیال وساتو هغه سړی په موقع باندې ونیو 60,000 روپۍ چې جرمانه کړ 60,000 روپۍ جرمانه کو هغه نو دا خو چې په دغه باندې نه ده ځکه چې هغه وړو خو باغه دا چې دی د دغه ځای نه راوباسي نو زه تاسو ته ووایم چې دا دي د چې کوم د دکانداران دي د روټو د دکانداران جي بالکل نو زمونږ د غریب سړي هغه بوجۍ وړه چې دي دا دی راجمع کړي او دا هغه دکانداران ترې واخلي لږ په ګران ریټ باندې دی هغه پیسو د خاطره چې د غریب سړي هغه حق هلته یوسي جي نو دا ډېر زیات ناروا دي جي نو زه خو دا دغه زما هغه دی چې یاره مونږ په لاس ته نه ورکوي خو کم سے کم جي پخپله دې ورکي جي په میرټ باندې دي چې هر یو پاکستاني چې شناختی کارت ورسره دی چې هغه دغه کور هر یو سړی ته دی ورسېږي هر کور ته دی ورسېږي نو موږ دغه باغی ځکه چې ډېر مشکلات دي ډېر مشکلات دي نو کم سے کم چې د وړو د هغه خو د بنیادي هغه هغه چې کم دغه وینو هغه بالکل ډېره مننه تاسو سهیل خان صاحب چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایل له ټیم ورکو مهرباني ډېر عزت منشي ناظرین دا زموږ ګران قدر رور سهیل خان صاحب دا چیرمن چې کوم هغه کړاخ وي هغه دا چونکې د خپل علاقو کې دی اوسېږي او دا د یو محلهدار د یو د وی سی د هر یو کس چې هغه ووټر د دی که نه دی خو د هغه خبرې دي او یو فرسټریشن چې راځي دا د وجې نه راځي دا کړاخ چې د دې په دې جملو کې او دغه کې تاسو ګورئ دا د دې وجې نه چې د خپلې حلقې دپاره هغه کړاخ ګوري او هغه د هغې هغه دک ګوري درد ګوري نو بهتر دا وي چې دې ټیم کې ډېر زیاته ګراني ده د غریب سړي ډېر زیاته ګزاره ګرانه ده که دا کوټر سیسټم ته لاړ شي نو دا به ډېره ښه شي یو خو به سیاست نه پاک شي بل د ټولو به په اتفاق رایې شي د چا به پکې څه اختلافات نه درېیمه خبره ټول نه غټه خبره د غریب سړي دپاره به فایده مند شي امید لرو چې یاره دې کې به ضرور چې دی حکومت په دې خبره باندې سوچ ضرور کوي ډېره مننه السلام علیکم